السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يو محترم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم په خوب لیدلی و. خو زموږ د ګروپ قوانین دا دي چې خوبونه به نه رالېږي ما سوا له هغه خوبه چې د مدینې جانان څوک په خوب وویني د هغه خوب تعبیر او معنا ورکوو. د نورو خوبو معنا په دې وجه باندې نه ورکوو کنې د خوبو په معناو کې زه لله الحمد ښه ملکه لرم، پوهېږم. خو دا ګروپان د مسایلو دي، په مسایلو په بیانو موږ مصروف یو. محترم خوب لیدلی و، هغه میسج زموږ ټلیفون خراب دی نه پلکاوه، بیا بل ورور شخصي ته پیغام پرې ایښی و چې ملګري پوښتنه کړې ده. ما د ملګري پوښتنه راواستوه، زموږ ټلیفون ستونزې لري، د ډېرو مخلصینو میسجان راغلي وي خو موبایل یې نه پلې کوي. دی وایي جومات مو کاوه، لمونځ مو کاوه، یو چا لمونځ راکاوه. وایي خلکو ته ما وویل چې دا څوک دی چې لمونځ راکوي؟ وایي دی راته وویل دا ته نه پېژنې؟ ویل ما یا نه پېژنم. ویل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دی بیا مې ستړي مچ ورسره وکوله، په لاس مې مچ کوي. نو د دې خوب تعبیر محترمه د ابي قتاده رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من رآني، که چا زه په خوب ولیدلم، په حق سره زه په خوب ولیدلم، شیطان زما په مثل نسي کېدلی. او بل روایت ته ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآني فی المنام، که چا زه په خوب ولیدلم ژر دی چې ما به په ویښو باندې وویني. مولا کرام رحمة الله علیه مبارک ته دې حدیث متعلق وایي چې ژر د ما به په ویښو وویني فی دنیا او فی الاخره. حدیث رقم 401410 401411 صفحه نمبر 420 کتاب الرؤیا مرقات جلد نمبر 8. نو محترمه الله جل جلاله دې له موږ سره بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار در نصیب کړي. نو دا چې څوک په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ما به په ویښو باندې هم وویني. د دې سړي اعمال به دومره ښه شي چې بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویښو هم وویني. او یا په رحلت زه کندم به رسول الله صلی الله علیه وسلم وویني، یا به په قبر کې وویني. الله دې د لقاء او ملاقات را نصیب کړي. دا چې تا نه پېژنده وایي په دغه ځای کې بارکې دغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پېژندګلوي متابعت باندې راځي، سنتیات را ژوندي کول. نو هر هغه څوک چې سنت نه عملي کوي، د سنتو څخه لرې وي، هغه نو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې نه پېژني. او په دې خوب کې تا د تنبیه ده او آګاهي ده او تنبیه رحمت دی د الله له طرفه څخه. دا چې ته نه پېژنې ته په ځان کې فکر وکړه، سنتیات دې څومره ترک وهلي دي، او په ځان کې فکر وکړه چې درود دې څومره کم دی، درود زیات کړه، مینه زیاته کړه. دا چې تا نه پېژندی دا ستا نه مینه ده، مینه زیاته کړه، مینه. زموږ کوشش دا دی دا ګروپان چې مو جوړ کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه در زده کړو. دا چې دا اوس په بالا 3 بجې دي، خلک بیده دي یا به تهجد ته راکښېني. موږ تر اوسه پورې خوب نه دی کړی، ترموز چای راته پرتې دي. نو خو دغه مو کوشش دی چې مینه در زده کړو، مینه در زده کړو، محبت در زده کړو. دا 2-3 وارې مې قصد وکړي چې ولاړ شم فیصله یې وکړمه، خو هغه بس بل میسج راته راځي په هغه باندې اخته شم. نو محترمو کوشش وکړئ مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زده کړئ او سبا د عاشورا روژه ونیسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.